إذن قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. تاسو ټول ته د دې ختم مبارکي وایم. الله عز وجل دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. آمين. او بیا دې موږ او تاسو الٰه العالمین په صحت او عافیت باندې دې الله په موږ او تاسو باندې دا مبارک میاشت راوړي. آمين. او کوم لفظ شو کوم خطا نصیبي هغه دې الله عز وجل موږ ته معاف. آمين. زما عزتمند مؤمنانو ډېرې خبرې کول درته نه غواړم. الحمدلله وقتا فوقتا تاسې واعظ او نصیحت اورېدلی خو یو شی تذکیر په خاطر درته یادوم. زمونږ ټولنه دی نو په ټولنه کې هر رنګه خلک شته. جامعه دی، ځنګل کې هر قسمه بوټي دي. دا دنیا د ازدادو نه ده. که دلته یخني شته خو ګرمي هم شته ورسره، او که دلته ازغي شته په مقابل کې ګل هم شته، که دلته جاهل شته خو په مقابل کې بیا عالم هم شته، که دلته باطل شته نو په مقابل کې بیا حق هم شته. او کوم شی چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ده او موږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم نه پاتې ده، الله دې موږ ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق. آمین. زمون په دې جامعه کې بعضې بېدینه خلک دي. تېره ورځ یو ځای کې ما مختصرې درته خبرې کوم، ډېر وخت ستاسې نه ضایع کوم انشاءالله. الحمدلله نو ما په فیسبوک کې د یو ډېر ښکلي عالم پسې نوم به یې درته نه اخلم، ډېرې خبرې پسې لیکلې وې چې ملا صاحب داسې دی او ملا صاحب دا ده او ملا صاحب دا ده او هر چا پسې خبرې لیکلې. د عالم څوک دی؟ زه تاسې نه یو پوښتنه لوی عالم د ځمکې په سر څوک تېر شوی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله د دې آیات کریمه لاندې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه دومره عظیم او عجیب تحقیق کړی چې انسان حیران ورته پاتې شي. هلته یو ډېر اوږد حدیث هم نقل کړی دی. احادیث کې دا راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه چا چې د یو عالم اهانت وکړو، سپکوالی وکړو، نو دغه شخص اهانت او سپکوالی د محمد رسول الله علیه السلام، او چا چې د نبی علیه السلام سپکوالی وکړو نو د سپکوالی د جبرائیل علیه السلام وکړو، او چا چې د جبرائیل علیه السلام سپکوالی وکړو نو د سپکوالی د چا وکړو؟ ځکه علم د چا د خوا نه راغلی؟ العلم صفة الله وصفة الله افضل من صفة العباد. علم صفت د الله د، ځکه علیم صفت د چا دی؟ الله دی که. نو د الله صفت د بندگانو د صفاتو نه هزار 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 چنده بهتر دی. نو زمونږ په دې جامعه کې علماو پسې مونږ لګېدلي، د چا به د چا سره ورانه وي، سیاسي مشکلات به لري، احزاب دي، حزبونه دي، لیکن دا زما توصیه دی درته علماو پسې خبرې مه کوئ. ځکه علماو پسې خبرې کول فسق دی. ګوره حتی که ته د عالم د علم اهانت کې کفر ده، که د حافظ د حفظ اهانت کې کفر ده. ګوره تجدید د نکاح ته ضرورت د ایمان به دې تازه کوي.
دین خو ټوکې نه دي کړی. دین وپېژنئ چې دین مونږ ته د چا لخوا نه راغلی. لوی لوی هستۍ پسې مونږ لګیا مونږ ورپسې خبرې کوو. برای خدای هغسې خلک که دا ټوله دنیا د دې ټولې دنیا اقطاب ابدال د دې عصر او د دې زمان الى یوم القیامت چې څومره صلحان نیکان راځي که دا ته راجمع کړي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د پښو ګرد ته نشي رسېدلی. نن زموږ دا حال دی یو مسئله به موږ پوهېږو نه او نه به د یو مسئلې علم یې راته خو موږ به ډېرو لویو لویو اشخاصو پسې غږېږو. دا زما وینا نه دی. ګورئ هر هغه څوک چې عالم پسې خبرې وکړي عالم پسې حق پرسته پسې ایمان به تازه کوي نکاح به تازه کوي الله ته به توبه وباسي. دې خلکو څه کړي موږ د دین دپاره څومره قربانۍ ورکړې دي. امام محمد رحمه الله امام شافعي رحمه الله سره میلمه و. د شاګرد دی ګوره او امام محمد صاحب د چا شاګرد دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. امام شافعي صاحب چې څلورو امامانو کې عظیم امام دی دا بیا د امام محمد رحمه الله ګورې شاګرد دی. نو میلمه و ورسره. امام محمد رحمه الله د شپې ماسخوتن منځه نه بعد 11 کارتې سبۍ پورې اوچت شوی ده ډیوې بله کړې او بیا یې لیکل کړي دي بېرته بیا ډیوه مړه کړې ده او وده شوی بیا راوچت شوی ده او بیا یې ډیوه بله کړې ده او بیا یې لیکل کړي دي او بیا چې ویده شوی بیا یې ډیوه ګوله کړې ده 11 کارتې د عمل تکرار کړي. چې سبۍ شو نو امام شافعي رحمه الله ته پوښتنه وکړه وایي قربان بیا د ما کې پوښتنه کوم صاحب استاد مې 11 کارتې جګ شو په هر ځل د ډیوه بلوله او بیا چې کله ویده کېدي بیا یې مړه کوله دا ولې؟ الله اکبر کبیر. امام محمد رحمه الله ورته ویل شافعي صاحب هر ځل چې زه اوچت شوی یم او ما ډیوه بله کړې ده او بیا بېرته مې ګوله کړې او بیا ویده شوی یم دا 11 ځلې چې د عمل ما کړی ده هر ځل باندې ما په قرآن او په حدیث کې سوچ کړی زر مسائل مې راویستلي دي. خو نن موږ داسې خلکو پسې غږېږو. امام ابو حنیفه رحمه الله پسې یو کس تقریر کو یو ملا صاحب امام صاحب ته 80 حدیث زده دي دغه خو ما ته ډېر زده دي. مجلس کې خورنه کې خلک ناست دي. دا کس راغی یو بل عالم ته ویل وایي صاحب یو هغه فلانکي عالم خو امام ابو حنیفه رحمه الله پسې داسې خبرې وکړې بېادبي وکړه بیا د ده به خاتمه په کفر باندې کېږي. دا خبرې وکړه. یو څو ورځې پس د قیدیاني شو د نبي علیه الصلاة وسلام نه د نبوت نه انکار وکړ. نو دې شاګرد دې عالم ته ویل تا ته څه پته لګېدله چې دې به دین نه اوړي؟ وایي ما ته د الله جلت عظمته دا قول رایات شو حدیث قدسی چې نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې چې الله فرمایي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. چا چې زما د دوست سره د جنگ اعلان وکړ نو زما ور سره د جنگ اعلان ده. چا چې زما د دوست سره دشمنی وکړه نو زما ور سره د جنگ اعلان ده. نو زه په دې حدیث باندې پوه شوم چې ایمان صرف د الله ولی ده او د دې کس به خاتمه خرابېږي. نو زما عزتمندو دا لوی خلک دا د محمد رسول الله علیه السلام الله دې مونږ د علماو د پښو خاورې کړي او الله دې هغې په صف کې مونږ راوچت کړي. موږ خو ډېر لرې خلک یو مونږ ډېر لرې خلک یو. ابو بکر صدیق رضی الله تبارک وتعالی فرمایي وی یو شپه مې خوب لیده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولید. ابو بکر صاحب د نبی علیه السلام اول یار د هجرت ملګری او د نبی علیه السلام سره یو ځای دفن د په روضه مبارک. وی نبی علیه السلام مبارک مې خوب کې ولیدل لاس نه یې ونیولم راته ویل ابو بکر راځه. وی چې بوتلم نو راته ویل چې ابو بکر هسې پاس وګوره چې مې کتل دوزخ ته لمبي دي د اور ماران دي لړمان دي. یو تعداد خلک مې ولیده چې الله تعالی یې شکلونه مسخه کړي دي. الله تعالی یې شکلونه د خنزیرانو ګرځولي دي انسانان. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک فرمایي وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله دا څوک دي؟ وایي دا زما د امت هغه خلک دي چې زما په علماو پسې به خبرې کوي. هم د دنیا خرابېږي هم د آخرت خرابېږي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک
د علماء مقام ذکر کوي یجاء بالعابد والعالم يوم القيامه عابد او عالم دواړه به د قیامت په ورځ راوستل شي فيقال للعابد ادخل الجنه عابد ته به وویل شي نبی علیه السلام فرمایي ځه جنت ته ويقال للعالم قف حتى تتشفع للناس عالم ته به وویل شي ودرېږه ته به د خلکو سفارش کړې د عالم څومره لوی مقام ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما لولا العلماء لصار الناس كالبهائم وی کله علما په جامعه کې نه خلک به د چا بیان په شان وګرځي اوس خو نبی علیہ السلام مونږ ته نه راځي کنه نو د قبر نه مبارک مونږ ته وچتي مونږ ته په میراث کې څه پریږي علم حلال او حرام به مونږ ته څوک ذکر کوي دا کورنی آداب د معاشري آداب دا به مونږ ته څوک ذکر کوي دا علما او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نو تاسو ته سلطان محمود غزنوی رحمه الله د غزنی زموږ استاد د وطن لوی فاتح او بادشاہ تیر شو په دې خبرو کې مشک یو می وې په دې کې شک چې زه به د خپل پلار زوی مکنه ما که اول پلار فوجي وو وروسته پلار بادشاہ سو او یو می وې د قیامت ورځ په باره کې د قیامت ورځ به حق یو کنه څنګه به او دریم می د علماء په باره کې چې دا حقیقتا د نبی رسول الله وارثان دي او کنه دي په یشپر او تل مگر زما د نان به سره دا ډوړې چې په خینان وای دې سره یو طالب ناس دا دی وې ته کتاب ګوري وې ما ورته دلته څه کوي ولې مسجد کې نه کینې وې سې ورته دیونه و نو مجبورې مدد ترانه چې کتاب وګورم مطالعه وکم سبق لارم وې ما ورته بچي زستا ټول خرچه په ما باندې زړه ش مسجد ته تا ته به تر سوچ ته ته ستا ټول خرچه په ما دي اڅه به زستا کو دې چې کله روانې ده نو دې طالب ورته دعا وکړه ورته ویل چې بادشاہ الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي ستاسو کې چې سدي الله دې ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي دې په یو طرف لاړو دې پور طرف نو دې شپې ودده تاجدار حرم وقار حرم امام الانبیاء سید الانس والجان محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدا ورته وی اے د سبکتگین زویا اے د سبکتگین زویا تا زما د وارث سره خیر او ښېګڼه وکړه ورځ د قیامت کې بستا زه پکارېږم اته د درې وړه سوالونه په دې کې څه شول دا مرته معلومه شو چې قیامت ورځ حق ده کنه دا مرته معلومه شو چې دا علما د نبی علیہ السلام وارثان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک من او تاسو ته توصیه د دې کې چې دې خلکو سره خیر ښېګڼه کوي ځکه دا ستاسو راهنماګان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حدیث مبارک کې فرمایي زما امت دا په پدری شینو مبتلا کیږي درې حالات سره به دې مبتلا کیږي او مخامخ کیږي کله يفرون من العلماء زما په امت باندې به وي تاسو وخراشي علماونه به تخت کې علماء په څه خبره کیږي فيبتليهم الله بثلاث بريات الله تعالی به په درې مصیبتونو باندې وي دا خلک اخته کی چې کله د حالات وي په دې باندې راځي یو الله تعالی به ظالم حکمرانان په مسلط ظالم بادشاہان په دې په مقرر وਹੀ به ټکې او دویم الله تعالی به د دې کار د دې مال د دې کسب نه خیر او برکت کوي او دریم کله چې دنیا نزي نو بې ایمانه به دنیا نه علماء دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان دي حضرت خواجه غریب نواز رحمه الله زمون په اکابرو کې دارالعلوم دیوبند کې لوی عالم تشوي دې مبارک فرمای و یو کس وفات شو او خلق خخ نو مخ به چې ورته قبله ته کو کنه نو قبله نه به مخ ګرځیدا بیرته لکه موږ تاسو چې ورور دفن کو نو مخه قبله طرف ته اړو کنه نو چې د به قبله طرف ته مخ کړو په قبر کې به مخ بیرته واو به خلک حیران شو چې دا وایي نو د پښتنې چې وکړه نو ورته وویل شو دا هغه کسو چې کله به علما په لار تیرېدل نو د بتینه مخ دسه مخ به وته نه
الله تعالی دته په قبر کې وای دا سزا ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې درې کسان دي چې دوی سپک نه ګوري په دې کې مگر منافق. درې کسانو ته سپک نه ګوري مگر منافق. یو پاغي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړی دا چې سپک ورته ګوري ذو شیب فی الاسلام، هغه کس ته چې ګیره په اسلام کې سپینه کړی وي، د لا اله الا الله محمد رسول الله د چتر لاندې ژوندۍ او ژوند کړی وي، کامل مؤمن مسلمان وي، هغه سپینګیری ته چې د حقارت په نظر ګوري نو کوشش چې دا کس ده منافق. دویم وزول علم، د علم خاوند چې په سپک نظر ګوري نو کوشش چې دا منافق. دریم و امام مقسط منصف عادل بادشاہ چې چا په سپک باندې وکتل نو کوشش چې دا کس منافق. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله مبارک دې مبارک یو ځای دلاړ الواز نصیحتو ما مخکې درته چې هر ځای کې بس خلک هم ستو بد خلک هم ستو نو چې واته نصیحت نه فارغ شو نو خلکو مخکې توجیه ورته جوړه کړې و چې دا کس خو دلته راځي او بس راځي چې دې مونږ وشرمو او ډېر لوی شخص دارالعلوم دیوبند بانی. نو چې کله واعظ نصیحت نه خلاص چې روان دي نو هغه خلک ورته مخامخ راغلي وایي سیب زموږ یو جنازه ده او دا جنازه به ته کوي. دا مبارک خو چې دا خلک ما سره مخالف دي او خبرو وایي سیب ما څه کوي چې په ما جنازه کوي. یو بل عالم وګوري وایي نه بس جنازه به ته کوي پریدو دي نه. مبارک ډېر عذرونه ورته وکړه خدای نه پرېښود. دوی خپل ملګری داسې پوکړو ورته تا ته به مونږ کفن در واغوندو کټ کې به دې واچو که نه او مولانا صاحب بستا جنازه کوي. کله چې دوه تکبیره ده وویل نو موږ به تا ته بیا ټوخی وکړو ته به راجګ شي دی به په شرمو وشرمېږي. هلکه ژوندي سړي جنازه کوي نو دی په کټ کې راوړ ویل چې وایې چو نو دی مبارک جنازې ته ودرېد. دویم تکبیر هم تېر شو، دریم هم تېر شو نو شاته دا ملګري اوس ټوخی کوي چې سړی جګ شي که نه ځکه دی خو پوکړی و سړی جګېږي نه. څلورم تکبیر هم وشو سړی نه جګېږي. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله سلام وګرځو وایي دی به نور نه جګېږي ویله خیره چې وایي که مړو نو دا خلک ورته راغله ورپرېوته دا د کرامت یې په سترګو ولیده که نه او لاسونه یې ورته چپ کړه پیسې مونږ ستا بېادبي غوښتل او مونږ الله وشرمو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دې حدیث کې چې الله نه روایت کې من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې د الله د دوستانو سره دشمني کوي نو الله وایي زما ورسره دشمني ده زما ورسره د جنګ اعلان. نو الله عز وجل مونږ او تاسې سره د دې علماو مینه پیدا کړي، د دې محبت پیدا کړي د حق پرسته علماو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی وی قربان ماته ستا قیامت به کله. نبی علیه السلام ورته ویل تا قیامت ته څه شی تېر کړي ته څه شی لرې؟ وایي د الله رسوله خو نیک اعمال نه لرم نه داسې ډېر لمونځونه لرم نه ډېر روژې لرم نه مې ډېر زکاتونه ورکړي نه مې ډېر حجونه کړي نه مې ډېرې عمرې کړي فقط الله او ستا سره مې ډېره مینه او محبت د تا سره او د الله سره ډېره مینه محبت. نبی کریم علیه السلام ورته وفرمایل المرء مع من احب. وی سړی به په ورځ د قیامت کې د هغه چا سره په صف کې راوچتېږي چې چا سره په دنیا کې مینه او محبت وي. صحابه کرام فرمایي وایي مونږ په دې خبره باندې بې حده ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې د هغې مینه محبت د الله او د الله د رسول سره و. الله دې زمونږ د علماو سره او زمونږ د دې دین سره مینه پیدا کړي او الله دې د دې سره زمونږ محبت پیدا کړي ځکه علما حق پرسته دا د امت خیرخوا دي ښه ځکه علماو باندې د مونږ او ستاسې ژوند ښایسته ده، مرګ مو په دې باندې ښایسته ده. مونږ او تاسې که نکاح تړو بې عالمه نکاح تړی که جنازه کوو نو خامخا به مونږ عالم ته وایي چې راشه ته زما څه وکړه جنازه وکړه. که قبر ته ځو نو خامخا مونږ عالم ته وایي چې ته ما سره به ځې هلته به موعظه کوې نصیحت به کوې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څو مرغلرې به ته مونږ ته بیان. نو الله دې زموږ په دې جامع کې چې بعضې افراد او اشخاص دي الله دې ورته هدایت وکړي او الله تعالی دې توفیق د نیک اعمال ورته ورکړي. نور ستاسو وخت ضایع کول نه غواړم، ډېره بښنه غواړم د تاسو درود شریف شوق سره ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم